اوس هم د ارتباطات او ژورنالیزم پوهنځي د تمثیل ګروپ راځي ستاسو درنه حضور ته اخریږي او دوی به خپل تمثیل وړاندې کوي بلنه ورکوو د ارتباطات او ژورنالیزم پوهنځي د تمثیل ګروپ غړو ته دا د پوهنتون د نوملیکنې وخت را رسېدلی دی چې د ښایسته ګل ولې نه راځي دا ښایسته ګل خو ډېر وځنډېدله ته وایه چې زه زنګ ورته وکړم چې ده لمبر ته شو لمبر به را پیدا کړم دې را پیدا مې کړه اوس به انشاءالله زنګ ورته ووایم پوښتنه به ترې وکړم چې ولې نه راځي وازواني مرګه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام غنی وروره سړی مشه ښې جوړې خیرات ده ښایسته ګله وروره ښې جوړې صدقه دې ارامي ده شکر ده ته څنګه یې له درسو سره څنګه یې وختونه په خیر تېرېږي الحمدلله ښایسته ګله کار مو ښه دی انشاءالله تاسو ښه یې شکر ده سلامت اوسېږي څنګه وه غني ګله چې دغه د غریبانو یاد دې وکړو والله ښایسته ګله ومې یاد شولې او بله دا چې ده ستا د ثبت نام صرف 2 ورځې پاتې دي او 2 ورځې وروسته ستا د درس شروع کېږي ولې نه راځې پوهنتون ته څه وایې ثبت نام مو شروع ده او د خدای ولي راشه ثبت نام ته راشه صرف یو د پاتې دغه مودې کېږي چې دغه صحنې انتظار ومه اوس همدا اوس مې پلار ته منډه کوم ورته وایم چې زه سبا د ځم پوهنتون ته بیا چې دا حتما ځان درته کوم سمه ده وروره چې کله راغلې ماته به حتمي ځم ووایې سمه ده انشاءالله خدای په امان زه بیا ځان وخت ولرې السلام علیکم یا خدای شکر هغه صحنې راورسېدې 12 ساله زحمت 12 ساله درس آخر د دې کونړ او د دې جګړې نه نور په پسېدو ده اوس به زه پوهنتون ته پاکې جامې ښایسته کباب باندې به زه خپل درسونه به ووایم زړه به جوړوم خدای شکر یا الله شکر چې زه دې نور د دې چارې د دې کلک نه خلاص کړم چې زه دې پلار ته ورشم او په دې باندې کار ځای ته ورکړم پلار جانه څه وایې څه خبره ده ولې نارې وهې نږدې راشه پلاره ته خبر یې غني ځای کړی کوم غني د مالک صاحب ځای غني چې پوهنتون کې ده نو څه له پریشان کړې څه خبره ده پلاره شکر ده هغه ورځ راورسېده چې له دې وروسته به زه هم د نورو باندې ښایسته ګرځېږم پوهنتون هم مې کنه شروع شوې ده زه به پوهنتون ته ما دې څه بلا مې ورپسې چې پوهنتون شروع شوی ده چې کومه ولې یوه پلار جانه تا ته ودې چې زه همدې صحنې ته انتظار وم نن هغه د ورځې راورسېده پوهنتون کې موږ تاسو لپاره نه ده خپل کار کوه غریبي کوه پرېږده پوهنتون اچھا زمینه دې څه ګټه یې کړې ده ته خبر یې هغه د بر کلي ملک د هغه زوی شاپور هغه هم پوهنتون ویلی ده خلاص شوی ده هغه نه خلاص راځي نومېږي او کمپیوټر ساینس ته که څه شی ده د هغه نه خلاص شوی ده اوس هغه هم بېکاره ده په کور کې خپل ګیمونه کوي پرېږده پوهنتون ګټه مټه نه لري او دا خوبونه دې د دماغ وباسه ځکه دا ګټه نه کوي ښې ده نوره مودې کېږي له تا سره په ټولۍ کې هم کار کوم نن مې هغه ورځ ده چې دې ورځ به زه ژوند به مې ارامه نه پوهنتون به منې ښې ده پلار جانه ګوره ښایسته ګله یو خو کارونه یې ستړی کړم یو د تا دا خبرې دا به ګلان نور بس که اوس د تا خبرې نه شم اورېدلی ښې ده نوره ما له پوهنتون به منې کوه ګوره وایي زوی له ما لویه زه د پلار یم ته د پلار نه نصیحتونه مه کوه چې د ته مې د پوهنتون ته مه ځه ځکه ګټه نه لري خیر ده پلار جانه پوهنتون خو یوازې ګټې لپاره نه وایم نو ژوند مې هغې سره جوړېږي شمشه درځي ځو تا ته ما مخکې هم ویلي وو چې دې خبره تېر شه خیر ده پلار جانه نه شم کېږي دا کله چاره یې ما د پوهنتون به مه منې کوه همدغه مې ټوله درته هیله ده اوهو چې داسې ښایسته خان ولې ژاړي سره ده ته ودرېږه چې زه نږدې ورشم او د قضیه یې وڅېړم چې کیسه چیرې ده ښایسته خانه و ښایسته خانه ولې کیسه چیرې ده ګوره موږ دا دومره وایي کېږي درسونه ګورئ سخاوت مې ویسته د پلار سره ټوله ورځ په پټیو کې کارونه مې کړل
نو ولې ونه ته دې ته هم ځاړې لاړ صاحب پوهنتون ته کامیاب شوی دي ثبت نام ورځې شوې دي ثبت نام وکړه د دوی کې د زړه څه قصه ده څه ته ځاړې خالده ته هم له بړې ګېډې خبرې کوې چېرته لاړ شي پوهنتون ته دې لاړ شي د څه شي پوهنتون هسې هم نه کارونه شته نه وظیفې شته دا پوهنتون ګټه نه لري زه په ښایسته خلکو باندې نه درس وایم نه پوهنتون وایم یو شی هم نه پرې وایم ځکه چې ما ډېر څه ولیدل هېڅ ګټه نه لري ګوره سیفو جانه تا هم دغه کیسې کولې زه هم ته دواړه په یو صنف کې وو اوس ما ته وګوره او ځان دې در قیاس کړه ټوله ورځ دې چاره په لاس او پردۍ دې پاڼیانې کوې مه کوه د دې سړي آینده مه خرابوه سړي ته اجازه ورکړه چې لاړ شي دا یې د ثبت نام شپې ورځې دي خدای نه خسته سي چې محروم سي ګوره خالده یو وارې خو مې درته وویلې چې زه پوه شه او ښایسته ګل پوه شه پرېږدو که چې د خپله غریبي به کوو ګوره سیفو دا تا څه لیونې وګوس کړي دي ته په خود نه راته ښکارې مه کوه د دې زوی آینده مه خرابوه سبا به دا چېرته د تا په شکل پردۍ دې قالیانې کوي او چاړۍ دې په وږی هلک ته اجازه ورکړه ته خو هم صحیح ده معلم صاحب ښه خبره ده سمه ده خو پوهنتون چې زه پر زوی باندې وایم ښایسته ګل باندې نو د دې لپاره پیسو ته اړتیا ده دا پیسې به زه له کومه کړم سیفو جانه دا ستونزه جدي مه بوله دا ډېره باریکه ستونزه ده د پیسو ستونزه چې دا جزي مسله ده دا حل کېږي الله تعالی جل جلاله فرمایي وایي تاسې حرکت وکړئ زه به مو په کارو کې برکت واچوم ته اجازه ورکړه خدای مهربانه دا ستونزه به حل کړو مننه معلم صاحب زه دې ډېر په ټکي ته متوجه کړم او ورځم چې ښایسته ګل ته ورته ووایم چې ځان اماده کړي او پوهنتون ته لاړ شي ښایسته ګله دلته راشه ګوره معلم صاحب څومره ښې خبرې نه دي درس نه ته هم غصې په لګي زه پوه شوم ښایسته ګله ما ډېره غټه غلطي کړې ده خو دا مې له تا سره شرط وعده ده چې زه به هېڅکله بیا داسې ناوړه کار نه کوم او که داسې وکړم ته به د هېڅ شي کیسه کې هم نه یې زه به تا ته پیسې هم پیدا کړم او ته لاړ شه د سبا لپاره ځان اماده کړه تر څو پوهنتون ته لاړ شي نور دې کار په کیسه کې بېس کېږي نه زه حتماً پیسې پیدا کوم سیفو ګله ډېره زیاته مننه د ما په خبرو دې عمل وکړه او ډېره ښه تصمیم دې ونیوه انشاءالله ته کامیاب یې خیر زه په لاره جانه ته د دنیا د ټوله 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 راکلاس راکړه چې